بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قهرمان دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ جوړ اوسئ. زمونږ نن په فوټوشاپ کې شپږ درس ده او په دغه درس کې به موږ په ترانسفارم او فری ترانسفارم کمانډونو باندې کار وکړو. ګورئ، زه فوټوشاپ ځان ته اوپن کوم. کله چې تاسې ایډیټ مینو ته راشئ، دلته موږ سره یو دوه اپشنونه دي. دا دوه کمانډونه موږ سره یو د ترانسفارم په نوم ده او بل هم د فری ترانسفارم په نوم باندې ده. ګورئ دلته ترانسفارم، فری ترانسفارم، ان ترانسفارم، دا دوه کمانډونه دي. کله هم چې تاسې سره دلته دا چیک آن وي، شو ترانسفارم کنټرولز، نو تاسې دلته چې یو لیر باندې کلیک کوئ، خپله ترانسفارم ورسره راځي. خو لومړی به تاسې قلف ورته ختموئ. فرض که زه دا قلف ورته لرې کوم، چې کله مې قلف لرې که، ګورئ دا ترانسفارم خپله ورته راغی، ځکه چې دلته موږ دا چیک آن کړی ده. که چېرته زه چیک آف کړم سره له دې چې دلته ما سلیکشن اخیستی، ولې ترانسفارم راته نه راځي. خو که چیک ورته آن کړم په هر یو لیر کې چې زه سلیکشن اخلم، نو هلته ترانسفارم موږ ته په اتوماتیک ډول رااخیستل کېږي. د دې په خاطر باندې چې موږ په دغې موضوع خو پوه شو، زه دا کلوز کوم او راځم دلته نیو فایل ته، او له هغې څخه وروسته فرض کړم دغه 1080 پکسله په 1080 پکسله کې زه یو سپین بیکګراوند لرونکی ځان ته صفحه خلاصوم. او اوس راځم کنټرول او، اوس به زه فرض کړه له دې ځای څخه دا عکس راواخلم او اوپن به یې کړم. کله مې چې عکس له دې ځای اوپن که، اوس غواړم چې دا ځای انتقال کړم، کنورټ ټو نارمل لایر، یعنې دا قلف ختمول غواړو، ځکه بل لایر ته انتقالوم. اوس یې راخلم او دغه کم سپین لایر چې ما اخیستی دلته انتقالوم. کله هم چې ما دلته انتقال که، اوس دا ترانسفارم ما سره راغلی، خو زه به دا لږ کوچنی کړم او بیا به د ترانسفارم په ارتباط کار وکړو. ګورئ، د ترانسفارم یا فری ترانسفارم لومړی کار خو موږ سره دا ده چې موږ کله هم چیک دلته موږ سره آن وي او موږ دلته لایر سلیکټ کوو، نو موږ سره دا ترانسفارم دا کم دستګیرونه چې ګورئ دا راځي. لومړی کار خو د دې په واسطه کولی شو چې یو عکس کوچنی کولی او لویولی شو، او که چېرته شفت بټن ورسره ونیسو، نو په یوه اندازه سره عکس لویږي، هیډ او ویډ ګورئ. او که د دې څخه پرته یوازې په لیفټ کلیک سره موږ یوه څنډه ونیسو، نو موږ کولی شو چې یو لوری غټ کړو. یو بل کار چې دلته موږ کولی شو، که چېرته زه دغې کونج ته ودرېږم او کنټرول بټن لیفټ کلیک ونیسم، موږ یوازې یوه څنډه یې کولی شو چې موو کړو او لوی کړو یا کوچنی کړو، چې دا پریکټیکل ډیزاین کې موږ سره ډېر زیات بې پکارېږي. ګورئ، دا ما د کنټرول بټن په نیولو سره دا کار وکړ. یعنې موږ چې دغه یو عکس کې تغییرات راولو، کوچنیو لویو، یو خو سمپل د لیفټ کلیک په نیولو سره دا کار کولی شو، بل د شفت لیفټ کلیک په نیولو سره دا کار کولی شو چې په یوه اندازه یې لویوي. که چېرته به یوازې یوه څنډه لویول غواړو یا کوچنی کول غواړو، نو کنټرول سره به دا کار کوو. ګورئ، یوه څنډه. بل کار هم چې د ترانسفارم په واسطه موږ کولی شو، هغه دا ده چې موږ روټیشن کولی شو. ګورئ، زه کولی شم دا تصویر 360 درجې روټیټ کړم په هر اندازه چې تاسې سره په ډیزاین کې ضرورت و، نو کولی شئ چې روټیټ یې هم کوئ. نو دا و موږ سره د ترانسفارم کار. بیا هم زه ایډیټ مینو ته راځم او د ایډیټ مینو څخه وروسته اوس ما سره فری ترانسفارم کنټرول ټي د دې شارټکټ ده، دا اوس ما سره آن ده. که تاسې فرض مثال ترانسفارم ته راشئ، ترانسفارم کې اوس موږ څه کار کولی شو، دغه کم کارونه چې موږ په فری ترانسفارم کې کولی شو، دا ټول موږ په ترانسفارم کې کولی شو. خو دلته موږ چې دی په فری ترانسفارم کې په خپله خوښه هر څه موږ کولی شو، دلته یې په انفرادي یا انډیویجول شکل باندې ترسره کولی شو. فرض که ترانسفارم ته راغلم، دلته لومړی سکیل ته راځم، چې کله زه کلیک وکړم سکیل باندې، نو دلته سکیل موږ کولی شو چې کم زیات کړو. یا هم فرض که زه انټر پریس کوم چې دا بیرته نارمل حالت ته ترانسفارم حالت نه ووځي. اوس راځم ایډیټ ته، چې کله ایډیټ ته راغلم ترانسفارم موږ سره آف ده. ولې؟ ځکه چې سلیکشن موږ نه دی اخیستی، لیر موږ سره سلیکټ نه ده او تصویر. زه به دا لیر سلیکټ کړم
او له دې وروسته ایډیټ ټرانسفارم او فری ټرانسفارم او سکیل. چې کله سکیل ته راغلم له دې ځایه موږ کولی شو چې اوس سکیل څنګه کو کم زیات کو. فرض که لومړی موږ سره په دې اپشن بار کې چې دی ایکس دی که ایکس زیاتول غواړئ نو دا اوس موږ سره 1500 دی. زه فرض که ورته ډبل کلیک کوم دا ورته 300 انتخابوم. ګورئ د 300 په اندازه دا موږ سره دې پلو راغی. همدغه ډول وای ده که وای فرض که زه 300 په اندازه تغییر راولم دا ګورئ په دې رقم تغییر راغی. یعنی دا تغییرات موږ راوستلی شو. ګورئ دا موږ سره پورته وړي دا موږ سره ښکته راوړي. او همدا ډول که زه دلته راشم نو دی هم موږ سره لیفت طرف ته او رایټ طرف ته انتقالوي. همدا ډول هیډ او وایډ دی په اپشن بار کې. فرض که هیډ او وایډ زه تغییروم ګورئ کوچنی کېږي موږ سره او په دې شکل ګورئ موږ سره لویږي. دلته چې دغه کم زنځیر په شکل باندې یو اپشن تاسو سره ښکاري د دې وظیفه څه شی ده. که زه چېرته په دغه ډبلیو کې تغییرات راولم نو ګورئ دلته په ایچ کې هم تغییرات راځي ځکه چې دا چک ورسره آن دی. یعنې ویټ چې څومره وي هیډ هم ورسره هماغومره راځي په دې صورت چې دا چک موږ سره آن وي. که زه ورته دا آف کړم او اوس راشم دې کې تغییرات راولم ګورئ زه دې کې تغییر راولم فرض که دا اتیا شو هیډ چې دی په خپل حال 9 پاتې. خو که زه چېرته دا چک ورته آن کړم نو دواړه یو اندازه کېږي چې یو تغییروم بل هم ورسره تغییرېږي. بل د روټیشن خبره ده. دا روټیټ موږ کولی شو چې په فری ټرانسفارم په واسطه هم وکړو ولې دلته درجې په اساس کولی شو. 90 درجې ګورئ دا مو روټیټ کړه. یا فرض که خلم 380 درجې دا روټیټ کوم چې هر څومره ستاسې ضرورت نو دا کار کولی شئ. بل هم موږ سره دلته یو بل اپشن ده زه به راشم دا هم تغییر کړم. په دې کې چې دی موږ او تاسې ته دا تصویر که ستاسې پام وي ډېر داسې لږې خوځوي ګورئ په دې شکل موږ تغییر پکې راوستلی شو هاریزنټلي شکل باندې او دلته هم ورټیکلي شکل باندې تصویر کې تغییر راوستلی شو یعنې موومنټ ورته ورکولی شو چې هر څومره ستاسې ضرورت و. زه بیا هم راځم ایډیټ مینو ته او د ایډیټ مینو څخه وروسته ټرانسفارم ته راځم. فرض که دا ځل ورته روټیټ انتخابوم چې روټیټ مې انتخاب کړو اوس چې دی دغه تصویر یوازې موږ روټیټ کولی شو نه شو کولی چې دلته څنډه کې ودرېږو لوی کړو یا کوچنی کړو یا کنټرول سره یا شفت سره. دا ولې دا ځکه چې په ایډیټ مینو کې یوازې ما ټرانسفارم ورته انتخاب کړی او دلته روټیټ ورسره آن ده. که زه چېرته راشم ورته ووایم چې پراسپیکټیو نو اوس چې دی دغه تصویر یوازې موږ پراسپیکټ کار پکې کولی شو. ګورئ په دې شکل خوځولی را خوځولی شو روټیټ کولی نه شو له شفت سره کوچنی کولی لویولی نه شو کنټرول سره کوچنی کولی لویولی نه شو. دا ولې دا ځکه چې موږ فری ټرانسفارم نه دی اخیستی موږ یوازې په ټرانسفارم کې ورته ویلی چې پراسپیکټیو کار موږ ته کوه او بس. همدا ډول که روټیټ ورته واخلم روټیټ باندې زه کلیک وکړم ګورئ دا ما سره یوازې اوس روټیشن کوي. ګورئ دا 90 درجې البته روټیشن کوي. که زه چېرته دلته راشم بیا ټرانسفارم ته او بیا ورته ووایم چې 90 درجې روټیټ کاونټر کلاک وایز اوس وګورئ دا په دې شکل باندې موږ سره روټیټ کېږي په دې شکل. نور موږ داسې 380 درجې نه شو روټیټ کولی کوچنی کولی او لویولی نه شو. یعنې کم کارونه چې په فری ټرانسفارم کې موږ کولی شو په ټرانسفارم کې هم دا کارونه کېږي. ولې چې هر یو اپشن دې ورته آن کړه هماغه کار درته کوي او نور اجازه نه درکوي چې نور کارونه مخته یوسي. خو که چېرته زه راشم دلته ټرانسفارم ورته انتخاب کوم اوس څه کار کولی شم. ګورئ که اوس دلته لرې درېږم روټیشن کولی شم صحیح ده. که چېرته په دې څنډه کې درېږم دا تصویر کوچنی کولی او لویولی شم ګورئ په دې شکل. که زه د شفت بټن سره او لیفت کلیک سره دا تصویر لویوم هیډ ویټ دواړه لویږي یعنې په یوه اندازه لویږي. او که چېرته زه دلته بیا درېږم کنټرول سره لویوم ګورئ یوازې یو څنډه لکه ټول زموږ لاس آزاد د ټول کارونه کولی شو فری ټرانسفارم کې او په ټرانسفارم کې بیا دا کارونه کولی شو. ولې دلته دی چې ورته هر اپشن انتخاب که سکل د انتخاب کې یوازې سکل کار کولی شي که روټیشن د انتخاب کې روټیشن کولی شي که رب د انتخاب کې دا کولی شي که سکیو د انتخاب کې یوازې یو کار به بیا درته ترسره کوي. او دا د ټرانسفارم مربوط اپشنونه دي موږ سره چې موږ تاسو کولی شو تغییرات پکې راولو هیډ ویټ تغییرات پکې راولو روټیشن همدا ډول هاریزنټلي ورټیکلي تغییرات پکې راولو. نو دا په اپشن بار کې دغه کارونه دي چې کولی شو. یو بل مهمه خبره په اپشن بار کې موږ نه چې پات نشي او هغه موږ سره دلته یو
آپشن ده چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم نو دلته موږ سره زه به اول دا تصویر لرې کړم یو بل تصویر به زه دلته راوړم دا تصویر به زه لرې کړم له دې یو بل تصویر زه کنټرول او اوپن کوم یو بل تصویر به زه دلته اضافه کړم او په هغې باندې به موږ تاسې کار وکړو فرض که دا تصویر زه راوړم دا به اوپن کو چې کله مې دا اوپن کړ زه دا لاک ترېنه ختموم ځکه زه دا غواړم چې دلته انتقال کړم تصویر ګورې دلته ما سره راغی اول خو زه دا تصویر لږ لویوم په دغې اندازه باندې او له دې ځای به یې هم زه لږ لوی کړم اوس خو په فری ټرانسفارم او ټرانسفارم باندې موږ پوه شلو چې موږ سره څه ډول کار کوي دغه کمان که چېرته زه دلته راشم او switch between free transform and wrap modes دې باندې کلیک وکړم ګورې موږ ته لکه د کورل ډرا په شکل باندې مختلفې نقطې راکوي هر یو نقطه کې چې ته غواړې تغییر راولې کولی شي ګورې دا فرض مثال زه داسې په دې شکل باندې لږ کږوم همدا ډول کولی شي چې دا ورته په دې شکل باندې لږ څنګه کوي کوږ کوي او همدا ډول یعنې تاسې ته پوینټونه ورکوي د هغه پوینټونو په واسطه تاسې کولی شئ خپل تصویر کې تغییرات راولئ چې دا هم ډېر مهم اپشن ده او موږ تاسې سره په هم فوټو ایډیټ کې او هم په ګرافیک ډیزایني کارونو کې چې دی ډېر استعمال لري او موږ تاسې د دې څخه استفاده کولی شو او کله هم چې کار هم خلاص شو بېرته کلیک پرې وکړئ هغه کې ګورئ دا تصویر مخکې څه ډول و اوس ما څه ډول تغییرات پکې راوسته همدا ډول چې کلیک کوئ مختلف پوینټونه ورکوي هر یو پوینټ کې ته تغییر راوستلی فرض کړئ دې پوینټ کې تغییر راوستلی شئ په دې کې تغییر راوستلی شئ دې ځای کې تغییر راوستلی شئ هر ځای کې چې ستاسې خوښه وه تاسې کولی شئ چې تغییر راولئ دغه کم تغییرات چې تاسې اضافه کړی اوسي که چېرته بیا تاسې دا نه غواړئ نو دلته موږ سره یو لکه کنټرول زیډ په شکل باندې انډو یا ریسیټ حالت ته بېرته راوستل غواړئ نو دې باندې کلیک وکړئ ستاسې تصویر بېرته خپل پخوانی او نارمل حالت ته راځي